خو خیر دویمه مسله ده دغه مسلې سره تړلې نه ده د افغانستان ډیورن راخکل خو خپل د افغانانو تقاضا وه دغه کتاب کولولې امیر عبدالرحمن خان هغه وایي چې ما لارډ ډفرن او لارډ دا وایسرایګان چې دوه تیر شي هغه ته مې بار وی چې څوک راولېږي چې دا پوله راس دا پوله جوړه کی دا بیا لارډ لیسټن چې هغه دغه راولېږي څورته وي ډیورن راولېږي او ډیورن ولې راولېږي ځکه چې ولا سوا نه اتل سوا دریاو یا کې د انګريز وزیر خارجه او د روسانو وزیر خارجه چایتا کلرندن ګارچاکوف معاهده وی هغه معاهده سره هغه دغه فیصله وکړه چې د خپل د نفوس سیمه جدا کړي او نفوس سیمه کوي وي نفوس سیمه د امو سرحد شته د باید چې روسیانو او د انګريزانو ترمنځ حد فاصل شي دغه وخت امیر عبدالرحمن خان چې راغی د بخارا دوه سیمې چایته روشان او شغنان وي دا بخارا سره وي او دا د افغانستان سره وي دا د امونه پورې سیمې دوه او د امونه یو را پورې سیمه چایته درواز وي دغه درواز سیمه چې د بخارا سره وي هغه روسانو په دغه بل زور چول چې دغه معاهده باید چې تاسو خو اوس سړی راوسته دی او هغه سره مو معاهدات شوي دي دغه باید ومنل شي انو هغه ډیورن چراغه بنیادی مسله دغه د ډیورن د کرخه راستلو مسله د دغه د امیر عبدالرحمن خان و د ډیورن د پاره ضمني حیثیت درلود هغه چې دغه سیمه رالي ورته وی چې دا معاهده په دې باندې باید چې ته ومنې دغه تصدیق وکړي امیر عبدالرحمن خان هوښیار سړی و هغه وی چې یو ساينسي یو علمي بارډر جوړیږي هغه د دواړه سیمې پرې خو دي شغنان او روشان او دروازه په بدخشان سره د دروازه په لواغسته وغه د امو بهیج د امو بهاو چې د ناګه د دوړو روسانو دغه ترمنځ دغه سرحد شه دا دویمه سیمه دغه خو دغه خپل کتاب کې لیکلي چې ما ورته وی چې دغه باید چې موږ فیصله وکړو چې امیر عبدالرحمن خان خو یې سره هغه وختل چې دا سیمه تر کنټرول لاندې راولي او کنټرول وکړو هغه یوازې نه دغه چې هغه په سیمه باندې کنټرول وکړو یو مرکزیت وکړو هغه د ډیورن سره د دې لپاره خلک راغلي وو د دې سیمه چې هغه کارټوګرافرانو هغه ارسو هغه عالمانو هغه کې پښتانه هم شامل وو هغه کې پنجابیانو مو هغه کې انګریزانو مو دا ټولې راوستو دغه سیمه جوړه شو او دا امیر عبدالرحمن خان ډیره خوشحالي درګنده کړه لوی جرګه راو 300 کسان او د شپږ میلیونه دغه بادینه و د افغانستان هغه 300 کسان راوغوښته هغه په مخ کې جرګه جوړه کړو هغه ته دغه ورکو تقریر وکړو چې تاسو ما دوست پیدا کړ تاسو تر اوسه پورې جدين مونږه یو دغه خاوره کې اوسېدو اوس مونږه ازادي پیدا کړه او بیا د مخوريس خلک راوغوښتل د سرداران راوغوښتل مولایان راوغه باندې امضاګانې وکړي دا سره دا خو چې دغه چې یادوي چې دا په زور راغله شوی دی دا بالکل غلطه ده دغه په پافشاري شو دا خپل لیکل کړي امیر عبدالرحمن خان لیکل کړي هغه نو هغه لیکل غلط وی او دغه دویمه خبره ده په یو خبره باندې هغه اعتراض په صورت امیر عبدالرحمن خان واخان ورته هغه واخان نه غوښته هغه د چترال سره شامل کوي دا ساتل نه شو به ورته چینته ور هغه انګريز ورته وی نه دا به ساتي ځان تر
فیصله په دې شو چې انګريز وی چې خر خوراک به موږ ورکو او دغه به افغان به ساتي افغانان به ساتي خر خوراک په انګريزانو باندې او دغه ولګه دا نه نو بیا دغه هم سرحد کېده روسانو سره اخو حایل غوښته بفر غوښته سره اخري سوال نو دا ټایم کم دی 15 منټه پاتې دي سره مختصر به کو تا د جرګې خبره وکړه جرګې تا په خپل کتاب کې لیکلي چې جرګې چې کوم دی هغه د پښتنو د افغانانو دود نه ده اوس دلته ته وایي چې افغانان چې کوم دی امیر عبدالرحمن جرګه راوغوښته په جرګې دا خبره وکړل یو بل سوال کوم سر اخري سوام جرګې دود دی لوی جرګه افغانانو بیا لوی جرګه کړې ده دا لوی جرګه غټي جرګه ته لوی جرګه ویلې ده دا جرګه دود دی لوی جرګه اصطلاح د ازارشاه په وخت کې راغلی صحیح دین مخکې نشته سر یو بل سوال ته کوم تاسو په پټه خزانه باندې غوتی پورته کړی چې پټه خزانه اوس لیکل شوی ده د پښتنو د راټولول لپاره آیا واقعا دغه د پټه خزانه د پښتنو لومړی کتاب ده پټه خزانه د تاریخ ته چې وګورئ یو خبره ده غور کې پښتانه دي پاتې شي په تاریخ کې غور د پښتنو سیمه نن و نه هغه وخت زما خبره ده چې امیر کروړ د امیر پولاد هیڅ د امیر کروړ په نوم باندې زوی نه لري بلکې هغه نه پس هغه بیرونو ته حکومت پاتې دا تاریخ دا هغه وخت تاریخ دی دا څورته وي او زمانه نمونه یې دا د امیر دغه د غزنویانو د وخت تاریخ درته وایم هغه چې مسلمانې نوم یې د مالکل دغه خبره ده دغه خبره ده چې تا دغه خبرې اوریدلې ناشناس چې هغه ته بي بي سي خپل سویلې دي اوریدلې دي که زه به درته درولېږم صحیح سر د ناشناس چې بي بي سي خپل ورته ویلي چې دا په ما باندې خو په زور ته بل شوی ده او دا دې کې خو ما سره رشاد صاحب کومک کړی دی دا خوګیانی څخه کومک کړی دی او دا بل دا سنوم دی مالې نوم ارشا کندهاري چې لیکوال دا غیر سره کومک کوي چې پیټه ما خپل نشم چتولې او هغه ورته ویلو چې دا ماته هاشم خان وې او هغه هاشم دغه کې ناستو هغه وزیر محمد ګل خان مومند دا ماته وی چې دا تاریخ په کار دی دا چې ټول ژبه تاریخ لري پښتو یو آریایي ژبه ده ولې ده تو یو تاریخ لري او په بي بي سي هغه خپل ویلي دي نو هغه چې ناشناس ته موږ درو نشو ویلې چې ناشناس درو جن او دا صورت وي دا خو ما دواړه پیژنده بي بي سي ما خپل داسې پیژنده ډېر خوب مشهور ډېر ګران مشهور په ما باندې ته ډېر کلم ورته ما ته خو دا موږ چې الته دلته فعالیتونه شروع کړو بي بي سي به مخالفو بي سي ماته تاسو ته راغلي دلته دا د پښتنو وطن کو نه دی وي دا خو د ظاهر شانه بدتر د پښتنو لپاره دا د داود خان وای هغه ول لاړ شي الته موږ سره کوم کوي نسبت تاسو دا د بچا خان دا په فضول دلته پاتې کېدل غیر دي د تاسو کوم نشي زه دا خو هغه ته یو وار نه دوه درې وار راته بي بي سي ویلي مالک لیدل دي سره نو خبره دا ده چې الته خو هغه په دل او بي بي سي په دې په دې باندې البته دا خبره هغه منلې ده چې په ما باندې په زور دا خبره منل شوې ده ما دا تاریخ کړی ده نو هغه عالم سره او هغه بیا داګه نه پس دغه راغی دلته کابل پاکستان کې لس کله خو هغه بي بي سي کا پاکستان کې تیر کړی دا ته بدانی یاد نه دا وطن تا بنیلوس اخو دا شامود خان په وخت کې راغی دلته و بیا دلته نه دا آزاد افغانستان د جمهوریت افغانستان مشر و دلته پاکستان د خبر د رادیو نه به افغانستان په ضد باندې لیکلي کول او د رئیس جمهور دغه لاسلی اول سکاله بیا هغه دلته تیر کړ لاړ دغه وخت کې نو له سوا دوه شپې ته کې لاړ دا 3 شپې ته کې